د پاکستان په ګڼو او د نړۍ په ځینو ښارونو کې د سې شنبې په ورځ پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي. د پاکستان بېلابېل لوی او واړه ښارونه د منظور پښتین پر نیولو د اعتراضونو او لاریونونو شاهد وو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په ورځ سهار تر لمر ختو مخکې د پیښور په تاکال سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې نیونې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د سې شنبې په ورځ په پاکستان او نړۍ کې د اعتراضونو اعلان وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر او د پاکستان پارلمان غړي محسن داوړ د دوشنبې په ورځ وویل دوی به پر دې نیونه په ټول پاکستان او نور نړۍ کې پراخ اعتراضونه وکړي. په پیښور کې آزاد خبریال ناصر داوړ چې په پاکستان کې نننۍ اعتراضونه څاري او وایي چې دا لاریونونه او مظاهرې سوله ییزې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له خپلو پلویانو غوښتي چې په اعتراضونو کې دې سوله ییز واوسي. په پیښور کې یوې محکمې نن په ضمانت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت غوښتنه رد کړه او ډیره اسماعیل خان ته د نوموړي د استولو حکم وکړ، چیرې چې پرې ښاغلي پښتین د پاکستان د دولت خلاف د څرګندونو په تړاو تورونه ثبت شوي دي. د پاکستان په ګڼو او د نړۍ په ځینو ښارونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي. د منظور پښتین یو مدافع وکیل په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي یو پیغام کې ویلي چې د قانون له مخې منظور پښتین په ضمانت خوشي کېدای شي، خو داسې ښکاري چې د ځینو ادارو فشار په دې برخه کې د محکمې پر پریکړه اغیزه کړې. له پاکستانه بهر په نور نړۍ کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي او یا رابلل شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه د سې شنبې په ورځ د هغو اعتراضي غونډو او لاریونونو شاهدان وو چې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه د سې شنبې په ورځ د هغو اعتراضي غونډو او لاریونونو شاهدان وو چې ګډونوال د پاکستانی ادارو لخوا د منظور پښتین نیول وغندل او هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه.